اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 3 کاله مخکې په کراچۍ کې د دې ریاست یو ظالم SSP لخوا په یوه جیلي مقابله کې یو پښتون نوجوان نقیب الله مسعود شهید کړی شوی و، او داسې زمونږ یو بل د غورځنګ یو د مرکزي کمیټې چې کوم ملګری و ارمان لوړي، هغه هم په یو SP شهید کړی و. نو د هغه هم تقریبا په د فروری کې د هغه د تلین ورځ راځي. نو موږ د دې دواړو شهیدانو د تلین په مناسبت باندې په کراچۍ کې د یو تعزیتي ریفرنس پروګرام د ټولو ملګرو په مشوره باندې اعلانوو، او تاسو ته بلنه درکوم چې په 10 جنوري 2021 کال به په سوراب ګوډ مالک هغه هوټل باندې د پښتون تحفظ مومنټ کراچي د خوا د نقیب الله مسعود او ورسره ارمان لوڼي د تلین په مناسبت باندې یو تعزیتي ریفرنس کیږي. نو زه ستاسو ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو زموږ سره په دغه تعزیتي ریفرنس کې ګډون وکړئ. موږ دا ټول چې کوم دلته په کراچۍ کې څومره هم سیاسي پارټیانې دي، چې څومره هم سیاسي جماعتونه تنظیمونه دي، د هیومن رایټس انساني حقوق والا چې څومره تنظیمونه دي، ټولو خلکو ته موږ دا بلنه ورکوو چې دوی د راشي زموږ سره د په دې تعزیتي ریفرنس کې شرکت وکړي. د نقیب الله مسعود دپاره او د ارمان لوڼي دپاره د انصاف غوښتنه کیږي، او ورسره به زموږ چې څومره هم ملګري گرفتاره دي په کراچۍ کې، زموږ د کراچۍ چې کوم مشر دی ارګنایزر نور الله ترین، او ورسره ډیپټي ارګنایزر حاجي محمد شیر، او زموږ یو بل مرکزی مشر علي وزیر، او ورسره شرایوب وزیر، حسن خان، بصیر خان مسعود. دا چې څومره زموږ ملګري گرفتاره دي یا نور په نورو علاقو کې څومره ملګري گرفتاره دي، ټولو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه به کیږي چې دا په جیلي FIR کې په گرفتاره شوي دي. نو د دوی د رهایۍ د خوشي کېدو غوښتنه به هم کیږي، او د نقیب الله مسعود او د ارمان لوڼي دپاره به د انصاف غوښتنه پکې کیږي. PTM چې کله راپورته شو، نو PTM د ریاست نه څو مطالبې وکړلې. په هغې کې یو بنیادي مطالبه دغه وه، غوښتنه دغه وه چې نقیب شهید ته د انصاف میلاو شي، او د 440 چې کم کسان په جیلي مقابلو کې دغه راونور شهیدان کړي وو پښتانه، دوی ته د انصاف میلاو شي، او د دغو چې کوم قاتل دی راونور هغه ته د عدالت لخوا سزا میلاو شي. څو موده مخکې یو لږ موده مخکې موږ په کراچۍ کې یو جلسه وکړله. په هغې جلسه کې هم موږ دا غوښتنې وکړې چې د پښتنو سره د په دې ریاست کې ظلم نه کیږي، پښتانه د یو داسې شهري په حیث باندې تسلیم شي لکه څنګه چې نور شهري دلته ژوند کوي. د پښتنو سره د امتیازي سلوک په دې ریاست کې نه کیږي. نو تر اوسه پورې د PTM په خپلو مطالبو باندې قایم دی، او PTM اوس هم د ریاست نه دغه غوښتنې کوي، او د راونوار چې کوم یو په وردي کې د پښتنو قاتل و، نو د سزا مطالبه او غوښتنه د ریاست نه کوي. زه تاسو ټولو د کراچۍ پښتنو ته په درنښت بلنه درکوم چې تاسو راشئ زموږ سره په دغه تعزیتي ریفرنس کې ګډون وکړئ. ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریه.